د دردونو پای د خوشحالۍ پیل. فرهاد یو نوم چې تر شای د درد او کړاو خو بیا هم د هیلو یوه اوږده کیسه پرته ده. سیگار کشیدیم، بعد از سیگار نسوار کشیدیم، بعد از نسوار هم تا آرام آرام مواد مخدر کشیدیم. نږدې 20 کاله د خپلې کورنۍ له غېږې لرې او 14 کاله یې د نشهیي توکو په تورو زنځیرونو کې تیر کړل. 6 کاله یې د ایران په کوڅو کې تیر کړل. هلته روږدی شو او ژوند یې په تیارو کې ورک شو. خو بخت ورسره مل شو. کله چې بیرته خپل هیواد ته راستون شو، د لومړي ځل لپاره د نیمروز ولایت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا تر درملنې لاندې ونیول شو. وقتی که فتح افغانستان فتح شد در وقت امارت اسلامی، بعد از مدت 3.5 یا 4 سال ما اطلاع یافتیم که فرهاد به ایران سفر کرده، در ایران 14 سال تیر کرده، اونجا معتاد شده. بعد از معتادیت دیپورت شده برای افغانستان. در ولایت نیمروز توسط منصوبین امارات اسلامی گرفتاری شده و به یکی از شفاخانه های معتادین انتقال داده شده. اونجا به مدت 14 ماه تداوی شده که تداوی از قابل قناعت ما است. وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مؤنیت او د غوښتنې د کموال ریاست د نه ستړي کیدونکو هڅو له لارې فرهاد ته په آغوش 15,000 بستري سکم کې ځانګړې پاملرنه وشوه. هلته یې 2 کاله د درملنې، زغم او مینې تجربه وکړه. یوه داسې تجربه چې د ژوند نوی لوری ورته وښود. فرهاد هستم، ولد غلام رضا از مزار شریف، از المرب مزار. مدت 20 ساله که از مزار رفتم در طرف ایران. در ایران زندگی میکردم، باز کار میکردم در ایران، کاری برنامه میکردم در ایران. همینطور نرم سیگار کشیدیم، بعد از سیگار نسوار کشیدیم، بعد از نسوار هم تا آرام آرام مواد مخدر کشیدیم. باز رفتیم در طرف ترکیه، باز دوباره پس آمدیم ایران، در ایران بودیم، باز ردیمه شدیم آمدیم افغانستان. باز در نیمروز در کمپ امارات ما را بردن در کمپ. مدت 14 ماه در کمپ نیمروز بودیم. باز اونجا سرپرست نبود، انتقال ما داد در کابل، در کمپ آغوش کابل. یعنی مدت 2 ساله که در کمپ آغوش هستیم. تا یک از معتادا میگن در خانواده ما که برین همینجا بیادرتان همینجا هستن. بعد بیادر رو میگرده اینجا من پیدا میکنن. اول نمیشناختیم، باز همینطور نرم آرام کم کم آشنایت پیدا کردیم. تا اندیوالایش آوردن، تا پدر مادر منا را آوردن با هم آشنا شدیم اینا. بعد از 20 سالی که هم خانواده ما یافت کردیم، حالا خوشحال هستم، خیلی خوشحال هستم. و اینجا که زمانی که معتاد بودیم نماز نمیخواندیم، قرآن نمیخواندیم، اینجا نماز یاد گرفتیم، قرآن یاد گرفتیم، قرآن رو میخوانیم. باز خیاطی یاد گرفتیم، گلدوزی یاد گرفتیم. هفته 2 دفعه حمام میکنیم، جلد میتن دیگه. یعنی نان ما خوب است، آب ما خوب است، نماز ما در وقتش است، در جماعت میخوانیم. بعد از جماعت روزی 2 وقت درس داریم. درس های ما خوب پیش میره، 6 تا کلمه رو یاد میتن، کلی چیزا اینجا سر یاد میگیره. پیام به جوانایی است که
بیکار نباشن، دنبال سیگار اینا نباشن، نسوار نکشن. سرمنشی مواد مخدر از زمین هست. زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ یو کلیوال پیدا شوی دی 20 کاله وروسته چې ورک شوی و. البته د کور کلي نه تللی و، البته دا پسر نه و، بېسره و، اعصابو تکلیف یې د لشټو. دا د کلي نه ورک شوی دی، ورونه، مور پلار یې، د قومیان، دوستان، حتی زموږ کلیوالو پورې ټول دې پسې ډېر ګرځېدل او پریشانه وه ځکه چې یو ځوان ورک شوی و د کلي څخه، د یو کمبوتات د کلي و. نو دا څومره جمهوریت کې څومره پسې وګرځېده، ولایتو کې وګرځېدل او چې کوم ځایونه پسې ولټول، میډیاګانو کې نشرات وکړو، رادیوګانو کې وکړو، هېڅ پیدا نه کړو، دې پته هم بیخي ونه. شکر دی الحمدلله چې اوس امارت اسلامي راغلی دی. نو دا موږ بعد د 20 کالو، البته زه یې کلیوال یم، چې دا موږ پیدا کړو. چا بل کلیوال هم راغلی و دلته معتاد و، دغه د طریقه موږ پیدا کړو. نو دا ډېر د شکر ځای دی چې هر سړی راشي، خپل چې ورک شوی ورور یې وي، قوم یې وي، دوست یې وي، کلیوال یې د هر ځای چې وي راشي کمپ اغوش ته، کابل ته، پلچرخي ساحې ته، دلته خپله پلټنه وکړي. او شکر دی د نظام د خوا نه او د هر ملکي د خوا نه چې دلته مسؤلیت لري، ډېره ښه رویه ورسره کېږي او ډېر ښه چلند ورسره کېږي. اجازه ورکول کېږي چې هغه لاړ شي خپل د مریض ولټوي. مریض سره ډېره ښه رویه کېږي، نه بندي اوسېږي، نه ظلم دی، نه زیاتی ورسره شته. چې مریض وي، مریض ډاکټران ورته شته دی، شکر دی، هر څه ورسره دلته ښه توګه باندې دې ورته اجرا کېږي. په پای کې د فرهاد د ژوند توره شپه سبا شوه. هغه روغ رمټ شو او له اوږدو تیارو سفر وروسته بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. هغه کورنۍ چې کلونه یې په غم، درد او کړاو کې تیر کړي وو، نن یې ژوند د خوښۍ، هیلو او سوکالۍ میلمه دی.